پیدا ونه کړه خاطر وکړه خو ځمه چې شوړه پې ووم چې پته یې ولګي چې څه کوي سپېږمونه ترې رالو اوشان ډېر کوي او پی لږ کوي څه بندوبست یې کوم بیا لکه طوطي ګله څه په حساب دې پوه نه شومه خرچه ډېره ده او پی نشته څه قصه ده او څه نه ده نور د سپېږموله راغلی خانجي مونږ خو ځان له سپېږموله راوستو غوشان ډېر کوي او پی لږ کوي خاطر وکړه زه خو هم نور د غوشانو سپېږموله راوستیم خو دا شامټو وینمه چې جرګه ورسره وکړم یا ورسره سلا کوم چې څه بندوبست راله وکړي السلام علیکم تاسو بخیر شامټو خی برابرې ټیک ټاک څنګه چللی تاسو خانه د میخو څه په پیدا دی پوه نه شوم څه پیدا کوي که نه خاطر وکړه شامټو پیدې نشته غوشان ډېر دی او پی لږ دي ګوره تاسو خانه یو سوچ مې په ذهن کې دی دا میخې به خرڅ کړو او د سکول به پلان واخلو د سکول کې ډېر نن سبا ډېره پیدا ده هر سړي سکولونه جوړ کړي داسې خاطر وکړه نو پیدا به وکړي ګوره تاسو خانه خلکو اته میخې خرڅ کړي زمونږ دا خو شل دي دا به ډېره پیدا کوي خاطر وکړه راځه چې زه د چا سره به خبره وکړو خرڅې به یې کړو د سکول د اخیستلو نه وروستو ګوره تاسو خانه میخ مې در باندې خرڅ کړي خو راځي دې دفتر ته لاړ شو نو کسانو د معاینه کړله چې هغه راشي نو انټرویو به چا څه غواړي او ځان سره به استادان کول غواړي او کنه او پر اخر د شلو میخو مالک پاتې شم چې اتم پاس نه نو ما پسې به نه راولې او راځي ځو ګوره تاسو خانه بهر مې کسان کې نیول دي یو برادنده کوم شو اوري خو د اتم پاس نه دی اتم پاس نه بس کمه نه دی او کنه اخر د شلو میخو مالک پاتې شم داسې استادان راوړه چې په وړو سموسې هم خورئ په سکول کې ټیک ده او ورشه راوله تاسو خانه سړی مې دله راویست خو یېرېږم نو اخر د شلو میخو مالک یې صحیح ده صحیح راځئ السلام علیکم وعلیکم سلام may I come in sir خاطر وکړه دا دې سو دې خو څه کمین سر کوي ته مې نه غلطوي دی وایي چې دنده درتلی شم نو جیب ته مې رادانګې خو کښېنه که نه دا کاغذونه دا وګوره دا ستا کاغذونه دي جی او نوم دې څه دی یاره غوږین مې نوم دی خو پر یو غوږ کونی یم کوڼې واو دا څنګه وې ما وې ته کوڼې واو اتم دې پاس کړلی اتم نه خو پیسې مې کړله نو پیسې نه که نه ماله اتم استاز پکار ده چې اتم یې پاس کړی او ته خبره واورو نو پیسې مې پاس کړله که نو ته ما ته چلونه ښیې د شلو میخو مالک پاتې شوی ما نه که نو ما پیسې کړله ته خبره زما واوره ګوره چې اتم دې پاس کړی وی نو اوس په را سره په حکم استاز وی دا خبرې ته لږ سوچ کوه پیسې مې پاس کړله پیسې پرېږدوه هلکه شامټو دا سکول ستا دی او که زما دی شل میخې مې خرڅې کړلي تا ته زه یم په ما پسې اتم پاس راوله پیسې پاس په ما پسې مه راوله ګوره تاسو خانه چې یو سړی میخې خرڅ کړي او سکول پې والي نو هغه یې پیسې څه کوي پیسې دولسم ته وایي که نه تاسو سړی مې راوي ځان دا